السلام علیکم. څنګه د ملګرو؟ امید لرم چې ټول ملګري به ښه روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ استئ. راځو نن د یو بلې ویډیو طرف ته. هغه ویډیو د ژبې باره کې ده چې ژبه ولې مړه کېږي او یا ژبه ولې له منځه ځي. تاسو به څرنګه احساس کوئ چې که آخري کس په نړۍ کې ته اوسې چې خپله ژبه ووایې؟ داسې احساس چې له ما وروسته دا ژبه نه ویل کېږي او نور به مړه شي. همداسې هغه خلک چې په نړۍ کې میلیونونه خلک ژبه وایي برعکس فکر کوي، خو ځینې وخت یې پایله برعکس وي. په انساني تاریخ کې تر اوسه ډېرې ژبې ژوندۍ شوي او مړې شوي دي، او همداسې د ژبې ژوندي کېدل او مړه کېدل اوس هم دوام لري. اوس مهال د ژبې پوهان وایي چې په نړۍ کې 6900 ژوندۍ ژبې موجودې دي، او داسې اټکل شوې ده چې د 21 پیړۍ تر پایه به د دې ژبو 50% مړې شوي وي. ځینې وخت ژبه ډېره ژر مړه کېږي، او د ژر مړه کېدو لامل یې د وړو ټولنو په جګړه یا هم طبیعي پیښو کې له منځه تلل دي. د برازیل په سوادور کې ضعیف هندیانو قیام وکړ، او د قیام د مخنیوي لپاره د سوادور پوځ په کال 932 کې د بزګرو هندیانو وژنه پیل کړه، او په ډېر کم وخت کې یې سلګونه زره هندیان مړه کړل. هندیانو له ویرې خپله ژبه ویل بس کړل تر څو د پوځ لخوا ونه پیژندل شي او یا هم ونه وژل شي. د ژبې مړه کېدو دویم لامل په یوه سیمه کې په 2 ژبو خبرې کول دي، او د یوې ټولنې خلک چې په 2 ژبو خبرې پیل کړي، کومه ژبه چې پرې غالبه شي نو مغلوبه ژبه د وخت په تېرېدو سره افهام او تفهیم لپاره ناکافي شي، او په تدریجي ډول علم، مسلک او ورځنۍ کارېدونکې کلمې یې ډبلې ژبې کلمې ځای ونیسي. لکه په افغانستان کې پښتو چې له سیسټم، کتاب، پوهنتون، ادارې او عریضې څخه په ورکېدو ده. د اړتیا لپاره پښتانه اردو او ایراني کتابونه او پاڼې ګوري. اوس دلته سوال دا پیدا کېږي چې په یوه ټولنه کې ولې خلک په 2 ژبو خبرې کوي او یا هم پیل کوي؟ د دې 2 لاملونه دي: د تعصب مخه نیول، او دویم لامل یې په خپله ژبه کې د کافي علم نشتوالی، او داسې خلک دې ته اړ شي چې معتبره ژبې زده کړي او یا په ټولنه کې غالبه ژبه زده کړي تر څو اقتصادي او ټولنیزې اړتیاوې پرې پوره کړي. لکه په پښتونخوا کې میشت پښتانه چې اردو ژبه زده کوي. همدا کیسه په مصر کې وشوه. په تدریجي ډول د کوپتیکي خو د نړیوالتوب او عصریتوب د وروسته پاتې ژبو مړه کېدو ته په 21 پیړۍ کې لا زیاته لار هواره کړي، او له همدې امله اټکل شوې ده چې د نړۍ 50% پاتې ژبې د 21 پیړۍ تر پایه مړې شوي وي، او د دې ژبو خلک به په هغه ژبو خبرې کوي چې په حکومت، سوداګرۍ، ټکنالوژي او سرګرمۍ په فعالیتونو او ډیپلوماسي کې کارېږي. خو د هوښیارو خلکو ژبه که د خبرو اترو د ژبې په توګه مړه شوې هم وي، خپله ژبه بیا هم ساتلی شي، لکه د یهودیانو عبري ژبه چې د خبرو اترو د ژبې په توګه په 2مه پیړۍ کې مړه شوې، خو تر اوسه یې د خپلې پیژندنې لپاره ژوندۍ ساتلې ده. نو ملګرو، خپله پښتو ولا دې نه کوي چې دا 50% کې زموږ پښتو هم شریک کوي. خپله پښتو لومړیتوب وګرځوئ. هر چا سره خپله پښتو لیکئ، وایئ ورسره. چاته میسج کوئ د انګلیش پر ځای پښتو کې لیکئ، نو څومره به ښه خبرې. پښتو په مخ روانه وي او انشاءالله په مخ ځي او روانه هم ده. نو ملګرو، امید لرم چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ درسره، او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، او ورسره د ګنټې په نشان باندې حال باندې کلیک وکړئ چې تر څو پرې زموږ نوې ویډیو تر ټولو نه اول تر تاسو پورې در ورسیږي. او تر بلې ویډیو پورې ما ته خدای پاماني راکړئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. خدای پامان.